دویمه مسله دا چې د بعضې انسانانو د عزل کدن ډېر انتهایي سخت دي، اوږدوالی ورباندې راشي. نو زموږ په دې ټولنه کې د انسانانو داسې عقیده جوړه کړې ده چې د فلاني سړي د عزل کدن ډېر انتهایي زیات شوی دی، ډېر سخت شوی دی. دا دلیل دی په دې خبره باندې چې دا د رب العالمین سره په دشمنۍ کې واقع دی. نه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ارشاداتو نه معلومیږي کله چې د انسان په زنکدن کې سختی دله متوجه شوه، دی انسان به کیدای شي په دې دنیا کې چېرته ګناهونه کړي، رب العالمین په دغه دنیا کې او په دغه زنکدن کې دا شیونه ترې لرې کوي، ختموي، چې هغې دنیا له دا سوچه مسلمان د رب العالمین خواله ودرېږي، پاکي د ګناه نه. د جناب نبی کریم علیه الصلاة والسلام زنکدن دومره انتهایي زیات سخت. عایشه رضی الله عنها فرمایي چې د خوا کې ورته ما اوبه ښودلې وې، هغې کې به د لاس مبارک کته کې او بیا به وویلې چې الا ان للموت سکرات، خبردار د دې مرګ دپاره انتهایي دهشت دی، د مرګ دپاره انتهایي وحشت دی. او بیا به په دې خپل تندي مبارک او په دې مخ مبارک باندې هغه اوبه راښکلې. نو ابی فرمایي عایشه رضی الله تعالی عنها چې کوم یو انسان د مرګ په باره کې داسې خبرې ذکر کوي چې د زنکدن سخت دی او دا دی او دا دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زنکدن د سختوالي نه را په دې خوا زه ورسره دا خبره نه تسلیموم. امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د زری په اندازه باندې هغه ګناه نه ده کړې، سورې فتح کې دا خبره رب العالمین ذکر کړې ده چې ستا لپاره ما ګناهونه معاف کړي دي مخکې وروسته. امام قرطبي رحمه الله په خپل تفسیر احکام القرآن کې لیکي چې دا جمله تعلیقیه ده. ای پیغمبر ستانه خو ګناه صادره شوې نه ده، خو که بالفرض والتقدیر ستانه چېرته ګناه صادره شي، رسول الله صلی الله علیه وسلم له رب العالمین دا خبره وکړله چې زه هغه هم درته معاف کوم. نو هر کله چې دومره اوچت امام، دومره اوچت انسان جناب نبی کریم علیه الصلاة والسلام او د هغه زنکدن سختیږي، نتیجه یې دا ووتله چې کله د انسان په زنکدن کې سخوالی راغی، دا به دلیل د دې خبرې نه وي چې دا د رب العالمین په دشمنۍ کې واقع شو. دې به نظام په یول پکار دی. د هر چا دا سخت زنکدن لته داسې مه وایه چېرې په دې وخت کې د ګناه کړې ده. نه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم زنکدن ډېر انتهایي سخت. حدیث کې ذکر راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي امتي امة مرحومه، ډېر د واه واه حدیث دی. دا حدیث چې کله انسان مخې له کېږي ځان له په هغه کتابچه کې ولیکي چې کوم د یاداشت کتابچه ده، د شپې او د ورځې ورباندې ستا نظر پرې وځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې امتي زما امت چې دی امت مرحومه دی، رب العالمین د جهنمه د هغې دنیا عذابونه دوی له نه ورکوي. همدغه دنیا کې پریشانیانې دي، مرضونه دي، افتونه دي، مصیبتونه دي، د زنکدن سخت کېدل دي. دا همدله متوجه شي چې کله روح یې ووتو د بدن نه، بس د جهنم او د سخت د عذابونو نه بچ شو، د جنت په طرف باندې به دا روانېږي.